زما کور پتا جنت روجی رانا خراب کړې دې خبر نه ژوند لتا نه عبادت دې ته د ژوند د غرچې نه مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دے ته د ژوند د غرچې نه مور خوږې دبرې نشو وړلی نه نشو وړلی خوږې مورې کتن وی زبنو ما او کوما زبسو ما دا پما چنن راحت دے دغه ټول ستا برکت دے ستا غمونه ماته یاد دي ستا فکرونه ماته یاد دي ټوله شپه ماته نشو وړلی نشو وړلی که یا الله یا الله نشو وړلی نوم به دې وځي دا چې ډېر راکلک ولا حول ولا قوت الا بالله خرابېږي ماشاءالله ماشاءالله روژه دی سړی خوږې مورې مور خوږې مور الله دې قبوله کړي روژه دی الله دې قبوله کړي ماشاءالله زما ورور دی الله د بدو سترګو وساتي که نه تانا عبادت دے ته د ژوند د غرچې نه فضل چې دی ماشاءالله ټیټ جوالي دی څه شی ورور ہے نور څه شی څه شی چې بکلا شمنا جوړ روجی رانا خراب کړې دې خبر نه دیگی ما چې وینې تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي یو یو حق دې په ما غر دې دا به څنګه پوره کېږي ته چې نه خدای دې نه کړې زما ژوند به څنګه تېرېږي خدای دې داسې چیرې نه کړې چې زه یم او ته دې نه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې ما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دے ته د ژوند د غرچې نه مور خوږې مورې مور خوږې مورې وایا ځان درته لوګی کړم که جهان درته لوګی کړم مالو زرا درنه قربان کړم که خپل سره درنه قربان کړم شاعر میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا خوشحالی میں ستار زادا دازوانی میں در نظر شا کہ سجدہ در تجائز وے نو زمان سودا دې تسلیم شو لمبوري نن اتمه روژه څنګه تېره شوه اتمه روژه ده نن اتمه روژه ده داسې راباندې تېره شوله چې نار نه ورناسوم رب باندې یقین وکړه او په ما ګناهګاري مه کوه چې تا پرون شپه زنګ وو او د سهاره پورې موږ د خوشحالۍ نه ایښه تېره کړله ستا پر موږ حق دی خورې الله دې ستا حیا او پرده وساتي
زما مور بي وی چې تا زنګ ووهلو چې سبا مواد درکوو یعنې د یو بورې اوړه د وریجو تویدونه خوشحاله شوي تر سهاره پورې چې د سهاره پورې چې نکۍ مې ښې وې او موږ ته مې خو خوشحاله او دا دواګانې مې کولې چې یا الله تعالی عمر ورکړي دا دنیا هم ورکړي او هغه دنیا هم ورکړي چا چې دي هغې ته دعا وکړه مورې چې چا موږ ته کومک کوي هغه الله دې په هغو باندې ورحمېږي امین جنت دې ما دپاره تا ته سودا تسلیم شوله وروره موږ ته سودا تسلیم شوه تا نه ډېره مننه دا چا موږ سره مرسته کړې الله دې آباد ودان لري ما خپله بچي وروره په د پروس کال روزه کې 3 دانې په بم کې والته شهیدان شول دا د لغمان اډه کې د روزې په 2مه ورځ کې پروس کال یو 3 بچیان مې یو ملور موټر واخلم هغه کراچۍ چې سبزي خرڅول هغه ستا بچي د ما زوی زما کور پتا جنت دې ما دپاره فرښته ژوند له تا نه عبادت دې ته د ژوند د غرچینه سفر دا د سفر د سترپال تا وکړه ول بچیانو سره پراته مرور دا 3 ورځې موږ ته خدای راستي سره روزه مې نیولې ده د کور والا د شاته همسایګان دي پښتنه هم کوی سي ما سره کومک کوي دا ته روزي ته دا بس موږ ته غوري کې دا د مخامخ قبلې ته ناسته ما ته دا اته روزي الله دې تا سره آباد ودا لري او پتنوس کې په خړ وړي د ما بچیانو ته راوړي همسایګان دي د خوا سره پارسیوانان دي سخرود سره کې الله دې ورته ډېر ورته چې تا سره کومک کوي او دونه واړه بچیان مې د پلار نه لري او دغه بچیانو مې ګټه کوله هغه مرسته راته او خپله داسې سختې سره مشکلات سره مخې مروره او د تاسو له دې مرستې نه ډېره خوشحاله یم او الله دې په دنیا او آخرت کې مه خرابوه بس دغه بچیان رانه لاړه وروره وي دغه واړه را یتیمان را په غاړه وي او ډېر سخت مشکلات سره مخې بس الله دې آباد ودان زما مور بچي چې و په کراچۍ باندې سبزي خرڅوله پروس کالي بم پې والوتلو هغه یتیم د دې کوم بچی و هغه هم مړ شو کوم بچی چې شهید شو هغه په کفن په قرض باندې ښخ کړو په قرض مې وروره ښخ کړی ده دا پوښتنه کوی چې ګاونډیانو دا څو ورځې روزه ماته ګاونډیانو په پتنوس کې ډوډۍ راته راوړي او د ما ماشومانو ته یې ورکوي وروره دا د دې تورسرې او کونډې خور خبرې وي دا د دوی خبرې دي چې د خپل مشکل او درد تاسو سره شریکوي بیچاره څه وکړي وایي د ګاونډیانو د کور وداني او د ګاونډي پردی حق دی چې دوی سره مرسته او کومک وکړي په تاسو باندې هم غږ کوم روژه مبارکه ده الله تعالی له ځانه څخه راضي کوي راځئ په دغسې کونډو په یتیمانو باندې شفقت وکړئ دا کور آباده لره خیر سي مور الله دې وروره د موږ مخامخ قبلې ته نصیب دنیا او آخرت کې د خدای ښه ورځ درکړي په دې دنیا هم ښه ورځ وي نو په دې دنیا د ما بچي مړه دي د کابل بچي د خدای نه مړه کوي داسې حیرانه بیرانه یم چې نه کور لرم او نه هېڅ شی لرم کور مې ټول دې ته تالا بس دا وه د نن ورځې خپرونه د 8مې روژې د خوراکي توزیع د کونډو مورګانو سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت درته غواړم د الله په امان مور خوږې مور خوږې مورې ما کور پتا جنت دې ما دپاره فرښته